د پوهنې وزارت په هلمند او کندهار ولایتونو کې تر امر ثاني پورې سیمه ټولګي تړلي د کندهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي دغه پرېکړه د موسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. مسؤلینو زیاته کړې پر دې اړه په لوړه کچه بحثونه روان دي او په خبره یې دا بندیز د لنډې مودې لپاره دی. په ننګرهار کې د منځنۍ اسیا په کچه ستر تعلیمي کمپلیکس جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې د جلال آباد ښار اړوند په 6مه ناحیه کې د اسیا په کچه پر 10 جریبه ځمکه د دیني او عصري علومو ستر کمپلیکس جوړیږي. سرچینې وایي د کمپلیکس کار په خورا چټکۍ سره روان دی او په نږدې راتلونکي به یې چارې بشپړې شي. افغانستان کې هر ورځ 180 زیږیدلي ماشومان مري. په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 180 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له امله چې درملنه یې ممکنه ده مري. دفاع وزارت 140 میله بېلابېل ډول اسلحې او لسګونه اراده وسایط فعال کړي. د ملي دفاع وزارت زیاتوي د شمال زون 209 الفاتح کلي اردو اړوند د تخنیک امنیت له لوري د 140 میله بېلابېل ډول سکیله او خفیفه اسلحې او همدارنګه لسګونه اراده هموي ټانګونه، رنجر او 4 ټایر موټرسایکلونه ترمیم او پالي. د مالیې وزارت چارواکي وایي افغانستان ته به نور یوازې له 2005 پورته ماډل موټرونه واردېږي. دغه وزارت ته یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د اقتصادي کمیسیون په تایید او د کابینې په منظورۍ له دې وروسته هیوادوال کولی شي چې له 2015 تر 2023 ماډل پورې موټر په قانوني ډول هیواد ته وارد کړي. خبرپاڼه کې ویل شوي له 2015 ماډل کښته موټرو ته په هیڅ ډول د واردولو اجازه نه ورکول کیږي.